سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم او تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نننی درس هم زموږ په پرزان یا پرزنت ټنس یا موجوده زمانه باندې دی. تیر شوي 4-5 درسونه هم په د پرزنت ټنس باندې و. امید ده چې هغه ټول تاسو کتلي او تر دا دمه تاسو په موجوده زمانه باندې پوه شوي. صحیح دی. لکه کوم چې هغه د ګروپ یو درې قسم ما شروع کړي، غیګولي او ایغیګولي یا ریګولر یا ایریګولر افعال چې کوم نو هغې سلسله کې نننی هم درس دی. نننی درس چې کوم دی هغه هم په دریم ګروپ افعالو باندې موږ خبره کوو، خو دا ځل موږ سره په دریم ګروپ کې هغه افعال دي چې کوم د ت اغ یا ټي ار ای سره ختمیږي. نو هغه به تاسو په موجوده زمانه کې تاسو سره داسې افعال راشي چې هغه ټي ار ای سره ختمیږي، به تاسو په دغه کې څنګه استعمالوي په موجوده زمانه کې. صحیح دی. مختلف ضمیرونو سره به تاسو دینه څنګه استفاده کوئ. صحیح دی. نو دا نننی زموږ درس دی. صحیح دی. نو راځئ ملګرو چې درس شروع کړو. دا هم دریم ګروپ چې دی نو دا ورب ایغیګولیه دی یا ایریګولر وربس دي. هغه افعال چې کوم قاعده قوانین نه لري هغې ته ایغیګولیه یا انګلیسي کې ایریګولر وربس ویلی کېږي. بل دا دریم ګروپ کې راځي. د دې انفینیټیو فارم چې کوم دی هغه دغه یو 3 مثاله ما در کړي دي. دا د ت اغ یا ټي ار ای سره ختمیږي. لکه یو 3 مثاله ما راوړي دي. اولنی د قوسونو کې تاسو ګورئ، اولنی مثال چې کوم دی هغه متخ ویلی کېږي ایښودلو ته. یو شی په یو ځای کې یو چېرته یو شی ایښودل، to put انګلیسي کې موږ وایو. بل دی پرمټخ ویلی کېږي to permit، یعنې انګلیسي کې اجازه ورکول. بل دی ترانسمټخ انتقالول. صحیح دی. نو دا انګلیسي کې ترانسمټ چې کوم موږ ورته وایي او فرانسوي کې ترانسمټخ تلفظ کېږي. نو دا درې افعال که تاسو وګورئ دا د ت اغ سره ختمیږي. ملګرو، دلته یو بله خبره ده. ما درې مثاله ځکه راوړي چې په دې افعالو چې کله د ټي ار ای سره ختمیږي دې کې هم موږ سره 2 قسمه دي. نن به زه تاسو له دې کې 2 قسمه تشریح کوم. صحیح دی. نو دا هغه اولنی قسم دی. نو هغه 3 مثاله ما راوړي. تاسو چې مخکې لاړ شئ بیا پوهیږئ چې څنګه دی. دا اولنی قسم دی. هغه افعالو اولنی قسم دلته زه تشریح کوم چې کوم د ت اغ سره ختمیږي. صحیح دی. نو راځئ اوس ګورو. دا خو خپل انفینیټیو فارم کې دي دا درې. دا چې کله موږ بیا په ساخت سټرکچر کې استعمالو نو څه ورسره کوو. دلته که تاسو سټرکچر وګورئ، که چېرته موږ سره ژ ضمیر راشي نو تاسو به فعل سره اس اضافه کوئ، که چو راشي تاسو فعل سره اس اضافه کوئ، او که ایل یا ال راشي نو فعل سره به تاسو هیڅ هم نه اضافه کوئ. دا په اولني قسم کې چې کوم دی، په دې ګروپ افعالو کې چې کوم د ت اغ سره ختمیږي یا ټي ار ای سره ختمیږي، په اولني قسم کې به تاسو ورب سره هیڅ هم نه اضافه کوئ. صحیح دی. ورب سره نو سره که نو چېرته راشي نو تاسو فعل سره او ان اس به اضافه کوئ. که وو راشي ورب سره به زد استعماله کوئ، کوم چې مخکې هم دا سټرکچر موږ ویلی ده. ایل یا ال جمع که راشي فعل سره به تاسو ان تی اضافه کوئ. دغه سټرکچر خو تاسو ډېر ځلې کتلی دی، ډېر ځلې لیدلی. تاسو امید چې تاسو زده کړی او تاسو پوه یې. صحیح دی. اوس راشو موږ متخ چې خپل کوم دی اصلي حالت کې دی، انفینیټیو فارم کې دی. نو هر کله چې دا اوس موږ دلته اضافه کوو نو څه به ورسره کوو. نو راځئ تاسو ورته وګورئ. اولنی مثال دی ژمې. صحیح دی. اس هم ورسره اضافه کړی. چومې. صحیح دی. چومې تلفظ کېږي. ایل یا ال مې، ایل یا ال مې. اوس موږ که وګورو نو صحیح دی. نو میتون. بیا که موږ وګورو وو میته ایل یا ال مت. صحیح دی. زه بیا دا تکراروم دغه مثال. مت هر کله چې موږ په موجوده زمانه کې استعمالو نو ګوره تاسو که دغه اولني دریو ته سپیلنګونو ته وګورئ او لاندې دریو ته وګورئ نو ګوره دلته په یو ځای کې 2 ځلې ت یا ټي استعمال شوی، پاس یو ځل استعمال شوی. ځکه دې ته ایغیګولیه یا ایریګولر وایي. دا څه داسې یو خاص قانون، یو خاص قاعده نه لري چې هغه فالو کو بیا هغه یو سیم سپیلنګ ټولو سره یو شی د سپیلنګ ټولو سره موږ راولو. نو ځکه دې ته ایغیګولیه یا ایریګولر افعال ویلی شي چې کوم یو قانون قاعده نه لري. صحیح دی. دا مجبوري تاسو همداسې زده کول دي. تاسو باید دا زده کړئ. صحیح دی. ولې تاسو پوه شئ چې دې سره موږ اس کوم ځای کې اضافه کوو، کوم کې او ان اس کوم ځای کې اضافه کوو، کوم ضمیر سره. او تاسو که دریم سره ایل یا ال ته وګورئ، ګوره هلته مې سره هیڅ هم نه دي موږ راوړي. صحیح دی. ځکه چې ما تاسو ته په سټرکچر کې وویلې. زه دا بیا تکراروم ستاسو لپاره چې تاسو صحیح تلفظ واورئ. مت خپل اصلي حالت کې دی. اوس هر کله چې موږ د ضمیرونو سره په موجوده زمانه کې استعمالو بیا موږ تلفظ کوو ژمې، چومې، ایل یا ال مې،
nous mettons, vous mettez, ils mettent یا ال met صحیح دی نو داو متر مثال دویم مثال ته ځو که دویم مثال له موږ سره پرمتر اجازه ورکولو ته وایي یا انګلیسي کې موږ وایو to permit صحیح دی نو دا اوس چې هر کله تاسو په موجوده زمانه کې استعمالوئ د هر ضمیر سره به تاسو کې څه تغییر راځي تاسو اوس ګورئ ښه اولنی موږ وایو je primais tu primais il y a elle primait دلته ګورئ موږ ورسره ت یا ټي یا اس یا څه هم ورسره نه اضافه کړي ما همداسې راوړی دی صحیح دی nous primons وبخئ nous permettons vous permettez il y a elle permettent صحیح دی زه بیا تکراروم permettre چې کوم دی د انفینیټیف یا اصلي حالت کې دی je permets tu permets il y a elle permet nous permettons vous permettez ils permettent صحیح شو نو دا د اولنی قسم چې کوم موږ سره نن کوم افعال کوم درس کې تشریح کوو د اولنی قسم اوس دویم قسم ته راځو ښه دلته یو علامات ما جوړ کړی سیخ کمپلیکس دی ته ویل کېږي دغه علامت ته دغه آی باندې چې کوم دی انګلیسي کې وي په انګلیسي کې آی ویل کېږي په فرانسوي کې ای تلفظ کېږي دې باندې چې کوم دا چترۍ پاس ته دغه جوړ شوی دا چترۍ دغه ساین ته دې ته سیخ کمپلیکس اکسان وایي صحیح دی سیخ کمپلیکس صحیح ده دا ورته ویل کېږي نو دا چې کوم دی دلته په دې داسې افعال دي موږ سره چې هغو کې دا راځي او هغه د تی اغ یا ټي آر ای سره ختمیږي لکه ما دلته درې مثاله درکړي دي صحیح دی درې مثاله تاسو وګورئ connaître تاسو پوهیږئ connaître پوهېدلو ته وایي بل دی croître مطلب غټېدلو ته وایي انګلیسي موږ وایو to grow بل دی موږ سره paraître ویل کېږي to appear ښکاره کېدل صحیح دی connaître croître بل دی paraître صحیح دی نو دا د دې دلته که موږ وګورو دې سره سخت کمپلیکس اکسان راغلی دغه کې او دا د ټي آر ای یا تی اغ ای سره ختمیږي کله چې دا افعال راشي به تاسو څنګه دی دا به داسې افعال راځي هغه به تاسو دا دویم قسم دی په همدې ګروپ کې دا به تاسو څنګه په موجوده زمانه کې دې نه استفاده کوئ راځئ چې دوه مثاله ما دلته درکړي چې تاسو وګورئ پوه شئ ښه موږ اولنی connaître راخیستی connaître پوهېدلو ته وایي صحیح دی je connais صحیح دی دا به تاسو ډېر زیات اورېدل تاسو به ترې استفاده کړی tu connais استفاده کړي tu connais vous connaissez وبخئ il y a elle connaît nous connaissons vous connaissez il y a elle connaissent زه بیا تکراروم بخئ دلته زه لږ ګډوډ شوم je connais tu connais il y a elle connaît nous connaissons vous connaissez il y a elle connaissent بیا تکراروم je connais tu connais il y a elle connaît nous connaissons vous connaissez il y a elle connaissent صحیح شو ښه مخکې ځو بل مثال ته بل ما مثال راخیستی دی paraître ویل کېږي to appear انګلیس کې یا ښکاره کېدل ظاهرېدل نو دا موږ به بیا څنګه تلفظ کوو موږ به وایو je parais tu parais il y a elle paraît nous paraissons vous paraissez il y a elle parissent زه بیا تکراروم paraître دا اصلي یا انفینیټیف حالت کې دی je parais tu parais il paraît nous paraissons vous paraissez il y a elle parissent صحیح شو نو دا ملګرو نننی زموږ درس امید ده چې تاسو پوه شئ په دغه دوه قسمونو باندې چې کوم هغه افعال کې موږ دوه قسمونه ما تاسو ته وښودل چې کوم په دریم ګروپ کې راځي او هغه د تی اغ یا ټي آر ای سره ختمیږي صحیح دی نو ملګرو دغسې تاسو نور افعال هم پیدا کړئ داسې نور افعال هم ډېر شته دی داسې نه چې له دا درې یا دوه یا څلور دي نو ما ستاسو پوهې دپاره د هومره کم راوړي دي ځکه که زه ډېر راوړم نو بیا به ویډیو ډېره غټه شي او
کیدای شي بعض خلکو ته خسته کنه شي یا دومره وخت ونه لري. زه کوشش کوم چې خپله ویډیو په 10-12 منټه کې ستاسو لپاره راوړم. او که تاسو غواړئ چې زه ډېر تفصیل سره لاړ شم، ډېرې خبرې وکړم، ډېره فعاله راوړم، تاسو ماته کمنټ کې لیکلی شئ. زما یوټیوب چینل نقیب شارق تاسو ټولو ملګرو دا خواهش ده تاسو ټول سبسکرایب کړئ او ستاسو چې هره مشوره وي، هر مشکل لرئ، د هر څه په باره کې نو تاسو ماله په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو ماله ولیکئ، نو هغه ځای نه به زه ستاسو هغه مشکل رالم، په هغې به زه ویډیو هم جوړوم، زه به تاسو هم جواب هم در کوم او هغه خاص مشکل هغه خاص مشوره باندې به زه بیا عمل کوم. صحیح دی؟ نو مننه ملګرو، په دې ټولو نننۍ چې کوم موږ درس ویلی دغسې افعال تاسو پیدا کړئ او په دې کې جملې جوړې کړئ، خپلو ملګرو سره ترې استفاده وکړئ او استعمال یې کړئ. صحیح دی ملګرو؟ تر بل درسه پورې تاسو ټولو ملګرو ته ښه وخت غواړم. ابیانتو.